نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدایي حق ترې مه اخلئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدایي حق ترې نه اخیستل کېږي. ښاغلې نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی، طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان، هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې اوس زه وینم ټول زما طرزونه دي. نو که دوی سندرې ناوري نو دا طرزونه یې څنګه زده کړي؟ هغه وایي د نجونو د زده کړې لپاره خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمې وویل د امنیت او ټینګار په برخه کې